علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالخالق سواتی په نامه باندې پوښتنه کوي. دی وی چې دا اوس زمانه کې قاریان په یوه شپه کې یا په دوه شپو کې د قرآن ختم کوي، دا څنګه ده؟ محترمه، یو خو د اهل ظواهرو رایه ده. علما د اهل ظواهر وی چې له 3 ورځو نه په کمه موده کې د قرآن تلاوت کول وي دا حرامه یې بلی. اهل ظواهر هغه حدیث نه ورته استدلال کوي چې بخاري کې اومسته ده. امام بخاري بابم کې ښودلی ده ولا تزد على ذلك فقرأه في 7 ولا تزده على ذلك. همداسې حدیث په 3 کې هم راغلی ده. نو محترم وروره، دا خو د اهل ظواهرو رایه سوله، او د جمهور اهل سنتو رایه دا ده. هغوی وایي چې 3 ورځو کې د قرآن ویلل مستحب دي. له 3 نه کمه موده کې صرف خلاف الاولا دي. کراهیت تنزیهی ده، باید ونه ویل سي. نفس جواز ته ده محترمه، چې دا خبره علامه ابن الحجر په فتح الباری کې کړې ده. اما په سلفو کې دا عادت وو چې په 1 رکعت کې قرآن ختم کړی د علماو، او په 1 شپه کې هم ختم کړی ده، په 2 شپو کې هم ختم کړی ده. نو نفس جواز خو سته ده محترمه. امام نووي رحمه الله وی واما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحسون كثرة منهم. نو هغه کسان چې قرآن ختم کړی په 1 رکعت کې فلا يحسونه لوجد ډیرواله منهم عثمان بن عفان وتمیم الداري وسعید بن جبیر. نو داسې محترمه دا خبره بیا علامه قسطلانی رحمه الله د بخاري شرح حکیم کړی ده. ځکه امام بخاري رحمه الله یو باب دی چې قرآن به په څومره وخت کې سړی وایي. امام بخاري باب دی بابون فی کم یقرأ القرآن، قرآن به په څومره وخت کې ویل کیږي. نو صحیح خدا محترمه، خو لکه علامه عبدالحی لکنوی سی په اقامت الحجه علی ان الاکثار فی العباده لیس ببدعه، د شبینی په نامه باندې چې افغانستان کې خو دلته نسته محترمه، په پاکستان او هند کې دا عادت شته ده چې په 1 شپه کې قرآن ختمي. عبدالحی سی بوی چې دا پروا نه کوي، خو چې شرعي موانع نه وي پکې، نو ضرور شرعي موانع خو پکې وي، بیا دغې وجه نه بیا ناروا ګرځېږي. ظفر احمد عثماني سی بعلاوه السنن کې د شبینی په اړه باندې بحث کړی ده. نو چې نور موانع نه وي، مثلا اوس په 1 شپه کې چې قرآن ختمي، نو قرآن به څه رقم ته ویل کېږي محترمه؟ نو ضرور د قرآن حق نه ادا کېږي محترمه. الله دې ښه لره کامیاب اوسېږي، الله دې جنتي کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد عمر حاجي صاحب په نامه یو ورور پوښتنه کوي. دی وایي چې کله سړی په تحیات الله کې کینی، د لاسونه باید څه رقم ته نیسي؟ بعضې خلک یې وایي دا زنګنونه نیسي چې ګوتې یې کته طرف دی. نو محترمه، د مونږ حنفي فقها داسې لیکي چې دا زنګون به نیسي نه. تحیات الله کې چې کېناستلې زنګون به نه نیسي، لاسونه به ږدي. یو اخذ ده محترمه، یو وضع ده. اخذ معنا په پښتو کې نیول، نو دا زنګون به نیسي نه، اخذ به نه کوي، وضع به کوي. وضع دا معنا لاسونه به ږدي په اورنونو باندې. نو او داسې به هم نه ږدي. دا اخذ کې بیا ګوتې چې دا زنګون ونیسي، نو ګوتې قبلې طرف ته نه کېږي، کته مځکې طرف ته کېږي. او په وضع کې چې کېږدي، بیا دا ګوتې د قبلې طرف ته کېږي. او دا ګوتې به محترمه داسې به ږدي، دا لاس به داسې ږدي چې تحیات الله باندې کېناستلې، دا ګوتې به دې هغه ته راورسېږي چې ورته وایي زنګانه ته. یعنی دا لاس به داسې جکې کېږدي چې دا ګوتې د اله زنګانه ته راورسېږي، که نه دا نوی زنګون چې شروع کېږي. یو خو سترګه د زنګون د یو چې زنګون شروع کېږي، د زنګانه او رکبې دې سر ته چې راورسېږي، نو په فخې زورانه باندې به لاسونه ږدي چې ګوتې تر هغه پورې رکبې او زنګانه راورسېږي. دغه صحیح طریقه ده محترمه. کما یأخذها فی الرکوع داسې به نه کوي، لأن الاصابع تصیر موجهة الى الارض خلافا للطحاوی والنفي للابزلیت دپاره د لا لعدم الجواز. جایز خو داسې هم ده چې زنګون ونیسي، خو بهتره طریقه همدغه طریقه ده چې ما درته ویلې. شامی په رد المحتار کې ذکر کړې ده ویدعو یمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى ويبسط اصابعه مفرجة قليلا جاعلا اطرافها عند ركبتيه ولا يأخذ الركبة وهو الأصح
لتتوجه للقبلة. الله دي جور لرا کامیاب اوسي.